بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم انعام مهرابي دی. تاسو ټول ته زموږ د الجبر درسونو د لړۍ اول درس ته ښه راغلاست وایم. موږ به د دې درسونو په جریان کې د ایلای مارټینګې د پري الجبر کتاب څخه کار اخلو چې تاسو کولی شئ دغه کتاب د افغان امریکن یونیورسټي په کتابخانه کې پیدا کړئ. او که چیرې تاسو غواړئ چې د انټرنیټ د لارې دغه کتاب پیدا کړئ، هغه به ستاسو دپاره ستونزمن وي، نو د هغه دپاره ما تاسو ته د دې کتاب ورته یو بل کتاب د آوفمن بارکر لاکوټ پر الجبر کتاب دی چې تاسو کولی شئ دغه کتاب په انټرنیټ کې په ډېره اسانتیا سره پیدا کړئ. خو که چیرې تاسو غواړئ دې کورس څخه په ښه ډول استفاده وکړئ، تر کتاب مخکې تاسې یو څه مهم معلومات چې هغه تاسو ضرورت لرئ هغه غواړم ستاسو سره شریکمه. چې د هغو معلومات څخه اول د فیسبوک ګروپ دی. موږ به د هر کورس اړونده یو فیسبوک ګروپ ولرو چې په هغه ګروپ کې تاسو کولی شئ خپل مشکلات شریک کړئ. چې د هغه مشکلات مثلا که چیرې تاسو په کوم سوال سر نه خلاص یا په ویډیو کې تاسو په کوم ځای سر نه خلاص، تاسو کولی شئ په دغه ګروپ کې پوسټ وکړئ، بیا به زه یا هم د ګروپ نور غړي ستاسو سره کومک وکړي. دوهم شی چې زه غواړم تاسې سره یې شریکم هغه کورنی کار دی. د هر ویډیو په آخر کې زه تاسو ته یو کورنی کار درکوم چې تاسې به هغه کورنی کار په خپل کور کې حلوئ، او بیا راتلونکې ویډیو په شروع کې به زه تاسو ته د هغه کورني کار حل درښکاره کوم او تاسو به خپل حل زما د حل سره مقایسه کوئ او ګورئ به چې تاسو صحیح حل کړی دی سوال او کوم غلط حل کړی دی. د هر چپټر یا هم هر ویډیو اړونده به زه ستاسو سره د هر عنوان اړونده به زه ستاسو سره ارزیابي امتحانونه شریکوم. دغه ارزیابي امتحانونه به د فیسبوک په ګروپ کې ستاسو سره شریکیږي او یا هم د ویډیو په لینک کې به تاسو ته دغه امتحانونه پیدا کولی شي. زموږ د فیسبوک د ګروپ لینک به هم زه ستاسو سره د دې ویډیو په ډسکریپشنز کې شریکم چې تاسو کولی شئ د فیسبوک ګروپ د هغه لینک په واسطه باندې جاین کړئ. یو بل شی هم چې زه غواړم تاسو سره شریکم هغه د دې کورس څخه یو څه د باندې موضوع ده چې هغه هم د ریاضي زده کړه په کمپیوټر کې ده. زه به د هر چپټر وروسته د اکسل په پروګرام کې څنګه کولی شو موږ چې په دغه چپټر کې کوم څه زده کړه هغه څنګه موږ کولی شو د اکسل په پروګرام کې کار څخه واخلو. که چیرې موږ جمع زده کړو څنګه کولی شو موږ د اکسل په پروګرام کې جمع وکړو. که چیرې موږ ضرب زده کړو څنګه کولی شو موږ د اکسل پروګرام کې د ضرب څخه کار واخلو. څنګه کولی شو تقسیم څخه کار واخلو. څنګه کولی شو رقم عملیه په اکسل پروګرام کې استفاده ورڅخه وکړو. مخکې له دې چې موږ خپل درسونه شروع کړو، زه غواړم تاسې ټوله د انګلیسي ژبې د حساب لیکلو طریقه زده کړئ چې مثلا په انګلیسي ژبه کې حساب څنګه لیکل کېږي. او که چیرې ستاسو د انګلیسي ژبې حساب نه زده، تاسو دا ویډیو ودروئ، د انګلیسي ژبې حساب زده کړئ، بیا بیرته راسئ دې کورس ته ادامه ورکړئ. او که چیرې ستاسو د انګلیسي ژبې حساب زده یې، نو راځئ چې په خپل درسو باندې شروع وکړو. اول زه غواړم چې تاسو ته کوم شیان چې تاسو په مخکیني صنفونو کې په حساب کې ویل، یعنې د الجبر څخه کوم مخکې ریاضي چې وه په هغه کې تاسو ویل دي هغه در په یاد کړمه چې د هغو څخه اول نمبر لاین دی د عددونو خط. څنګه کولی شو موږ د عددونو خط څخه کار واخلو. د عددونو خط صرف موږ ته دا راښیي چې عددونه څنګه کولی شو موږ پر ترتیب ولیکو، چې هغو ترتیب 0 1 2 3 د هغه رقم د عددونو پر خط باندې ټوله دا رقم لیکل شوي دي چې موږ کولی شو د عددونو ترتیب د هغه څخه زده کړو. خو موږ په څلورم صنف کې د عددونو خط ډېرو شاګردانو نه یې لیدلی، خو بیا هم د عددونو ترتیب باید د ټولو شاګردانو زده یي. دوم شی چې زه غواړم تاسو ته یې در په یاد کړمه هغه د مساوي علامه ده، چې موږ کولی شو دوه عددونه که چیرې یو له بل سره مساوي، موږ کولی شو د مساوي په علامه سره وښیو. چې دا څلورم صنف په حساب کې موږ تاسې دا مساوي علامه ډېره لیدلې ده. بعد هغه څخه زه غواړم چې تاسو ته د غیر مساوي علامه در په یاد کړم، چې موږ د که چیرې دوه عددونه یو له بل سره نه وي مساوي، مثلا 26 او 25 یو له بل سره نه دي مساوي، 26 تر 25 ډېر غټ دی، نو موږ کولی شو دا د غیر مساوي په علامه سره وښیو چې مساوي علامه لیکو اول، او بیا د هغه علامې پر سر باندې یو خط لیکو چې دا د غیر مساوي علامه ده. بعد هغه څخه زه غواړم کوم علامه تاسو در په یاد کړم هغه د غټ علامه ده. که چیرې مثلا موږ ووینو چې یو عدد تر بل عدد غټ دی، موږ کولی شو هغه د دغه علامې په واسطه باندې وښیو. که چیرې موږ وګورو د دغه علامې دغه غټه خوله د غټ عدد خواته ده او کوچنۍ خوله د کوچني عدد خواته ده. دا موږ ته دا راښیي چې دغه خواته چې کوم عدد دی هغه عدد کوچنی دی او دا خواته چې کوم عدد دی هغه عدد غټ دی. نو موږ دلته وینو چې دغه علامې په واسطه باندې موږ وینو چې 19 تر 10 غټ دی، او رابسو لاندې به بیا یو وار دغه علامه ولیکو، موږ وینو چې 8 تر 24 کوچني دی. نو موږ 8 کوچنی دی تر 24 دغه علامه لیکلی شو. راوسو اوس هم زموږ د درس اولی موضوع ده چې هغه د عددونو ارزښت دی. د عددونو ارزښت دا رقم دی لکه د پیسو ارزښت، مثلا لکه څنګه چې پیسې هر لسی ځان ته ارزښت لري، ځان ته قیمت لري، سلی ځان ته قیمت لري، 1000 افغانۍ ځان ته قیمت لري، 1 افغانۍ ځان ته قیمت لري، 2 افغانۍ ځان ته قیمت لري. دغه رقم عددونه هم خپل ځان ته قیمتونه لري. په یو نمبر کې د هر عدد موقعیت د هغه عدد ارزښت دی. مثلا که چیرې موږ د دې دوه څخه شروع کړو،
دغه دوه ته موږ د یویس خانه وایو، یویس، او دغه ټولې طبقې ته موږ د یویزو طبقه وایو. اوس دغه یویز دا دوه څه معنا لري؟ دا دوه دا رقم لکه په پیسو کې چې موږ افغانۍ لرو، مثلا که چیرې دلته دوه لیکلي دا رقم معنا لري لکه موږ چې 2 دانې افغانیانې لرو، یعنې د یویز په خانه کې هر عدد یو ارزښت لري. دغه رقم راځو لسیز ته، مثلا دا دومه خانه لسیز خانه بولي چې دغه مثلا د لسګون ارزښت لري یا د لسې ارزښت لري. مثلا که چیرې دلته موږ 5 وینو دا معنا لري لکه زموږ سره چې 15 لسګونه وي. درېیمه خانې ته راځو، دا هم د سلیز په نامه یادیږي چې دا هم د 100 افغانو ارزښت لري. مثلا که چیرې دلته موږ 6 وینو یعنې لس معنا لري لکه زموږ سره چې 6 سلګونه یې. دغه رقم ټولې خانې ځان ته نومونه لري، لکه دا زریز ده، دا لس زریز، دا هم 100 زریز. بیا دغه علامه چې تاسو وینئ لکه دا ما چې کامایشته د هر 3 عدده بعده دا یوه طبقه پوره سوې ده. مثلا که چیرې دلته دا 3 خانې یوه طبقه ده د یویس طبقه، دا 3 خانې بله طبقه ده د زریز طبقه، دا 3 خانې بله طبقه ده د میلیونو طبقه، دا 3 خانې بله طبقه ده د بیلیونو طبقه، دا 3 خانې بیا وروسته مثلا دغه رقم تریلیون طبقه ده، بیا دغه څخه بیا 3 خانې د کوادریلیون طبقه ده. دغه رقم ډېر پر مخ ځي. مثلا موږ که چیرې وینو چې دا زریز طبقه ده، اوله خانه همیشه زریز راځي، دا د یویز طبقه ده، اوله خانه همیشه یویز راځي. مثلا دلته که چیرې موږ لسیز وینو دا یعنې 10 دانې یویزه، که چیرې دلته موږ سلیز وینو یعنې 100 دانې یویزه. مثلا که چیرې دلته موږ 10 زریز وینو یعنې 10 دانې زریزه، 100 زریز وینو یعنې 100 دانې زریزه. دغه رقم دا خانه هم ټوله دغسې پر مخ ځي. دلته میلیون دا اوله خانه یې، میلیون دومه خانه یې همیشه لکه هغه مخکیني عددونو ته چې موږ ګورو دا 10 میلیون راځي، دا 100 میلیون راځي، دا هم د میلیون خانه راځي، دا 10 میلیون راځي، دا هم 100 میلیون راځي، دا هم تریلیون راځي. مثلا دغه رقم ټول عددونه په خپل طبقو په شکل باندې پر مخ ځي. مثلا یویز، لسیز، سلیز، زریز، 10 زریز، 100 زریز، میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون، بیلیون، 10 بیلیون، 100 بیلیون، تریلیون، 10 تریلیون، 100 تریلیون، کوادریلیون، 10 کوادریلیون، 100 کوادریلیون. دغه رقم پر مخ ځي چې دا هر موقعیت مثلا په دغه نمبر کې دغه موقعیت باندې دغه عدد ارزښت موږ ته راشي. دغه موقعیت مثلا پر دا ځای باندې دی قرار لري، دغه ارزښت دی، پر دا ځای باندې دی قرار لري، دغه ارزښت دی، پر دا ځای قرار لري، دغه ارزښت دی. پر هر ځای چې دی قرار لري یا د نمبر کې د یو عدد موقعیت دغه عدد ارزښت کېږي. رابس اوس به یو څو مثالونه پر دغه عددونو ارزښت باندې حل کړو. زموږ اول مثال ته که موږ وګورو، موږ په دې کې دوې خانې وینو. نو لکه څنګه چې موږ ویلو موږ د رسته طرف څخه شروع کوو، اولې خانې ته یویس نوم ورکوو، دویمې خانې ته د لسیز نوم ورکوو. اوس به راسو موږ څنګه کولی شو دا عددونه ووایو. مثلا دا عددونه صرف زموږ یوازینی هدف دا نه دی چې موږ څنګه کولی شو دوی نومونه ورکړو، خو دا عددونه باید موږ د ویلو طریقه زده کړو. مثلا په پښتو حساب کې که چیرې موږ غواړو د یو عدد ووایو یا یو نمبر ووایو، موږ اول د لسیز د خانې مخکې د یویز د خانې نوم اخلو. نو د یویز په خانه کې موږ 4 وینو، نو موږ 4 لیکو، 4. او بیا د لسیز په خانه کې موږ 5 وینو چې دا هم 15 لسګونه یا 15 لسیان کېږي چې 50 ورته وایو. نو بیا ترڅنګ دا خانه لیکو 50. مثلا دغه رقم موږ که چیرې نور ټول عددونه د چپه طرف څخه موږ اول وایو، خو کله چې موږ د لسیز او د یویز خانې ته راورسېږو، د یویز خانه د لسیز د خانې سره ځای وربدلوو، یعنې د لسیز خانه وروسته وایو، د یویز خانه اول وایو. راوس بل مثال به هم حل کړو تر څو ستاسو په دې ډېر ښه سر خلاص یې. په دوه مثال کې موږ 3 خانې عدد لرو چې مثلا بیا راځو اول به نوم ورکړو یویز، لسیز، سلیز. مثلا که چیرې راسو لکه ما چې تاسو ته څنګه وویلم، موږ همیشه د چپه طرف څخه نوم ویل شروع کوو، او بیا چې کله د لسیز او یویز خانې ته راورسېږو بیا صرف د دې ځای وربدلوو. نو اول د چپه طرف څخه موږ سلیز لرو، او په سلیز کې موږ 8 لرو، نو موږ دلته لیکو 800.
بیا چې راورسو د یویز او د لسیز د خانې ځای ور بدلوو. نو په یویز خانه کې موږ څلور لرو، اول څلور لیکو، څلور، او د لسیز په خانه کې موږ شپږ لرو چې یعنې شپږ لسګونه یعنې شپېته، دلته شپېته لیکو، شپېته، اته سوه څلور شپېته، یعنې زموږ د عدد نوم اته سوه څلور شپېته دی. دغه رقم موږ باید د ټولو عددونو ویل زده کړو. دغه دپاره بیا یو بل مثال، دوه مثاله به نور هم حل کړو تر څو زموږ دا په ښه طریقه سره زده سي. رابسو زموږ راتلونکي عدد تقریبا دا 5 خانې عدد دی. نو رابسو اول بیا نومونه ورکړو د رسته طرف څخه، یویز، لسیز، سلیز، زریز، لس زریز. نو لکه څنګه چې موږ تاسو بیا وینو دغه مثلا یوازې داسې نه دی چې موږ په یویز طبقه کې د یویز او د لسیز ځای ور بدلو. په هره طبقه کې موږ دغه څلور یعنې د اولې خانې او د دویمې خانې ځای ور بدلو. دا پښتو ژبه کې موږ د حساب ویلو طریقه دغه رقم ده. نو راځو اوس دغه طرف څخه ویل شروع کوو. اول موږ څه شی لرو؟ د زریز په خانه کې څلور لرو، او بعد هغه څخه لس زریز په خانه کې اول به څلور ولیکو، څلور، بعد هغه څخه د لس زریز په خانه کې اته لرو، یعنې اته لسګونه چې اتیا کېږي، څلور اتیا لیکو، بعد هغه څخه بیا د هغه طبقې نوم لیکو. مثلا موږ د یویز طبقه پوره کړې ده، اوس د زریز په طبقه کې، نو دلته زر ورسره لیکو، یعنې څلور اتیا زره. بیا راځو د یویز طبقې ته، اول دا طرف څخه موږ شروع کړی د سلیز لیکو، چې د سلیز په خانه کې موږ صفر لرو، یعنې هیڅ سلیز عدد موږ نه لرو، نو یعنې زموږ سره سلګون نشته، نو دلته د هغه لیکلو ضرورت نشته. څلور اتیا زره، بعد هغه څخه راځو د دوی دوه ځای بیا سره ور بدلوو. د یویز په خانه کې موږ شپږ لرو، نو شپږ لیکو، شپږ، بعد د هغه څخه د لسیز په خانه کې موږ درې لرو، یعنې دېرش، دېرش، دا لیکو. نو اوس که دا عدد موږ ووایو څلور اتیا زره شپږ دېرش، یعنې دغه عدد ویل طریقه دا رقم سو. یو بل مثال به هم حل کړو، بعد هغه څخه ولاړ سو نویو موضوع ته. راوسو په آخري مثال کې موږ یو نه خانه‌یي عدد لرو. اول به د خانو نومونه ورته ولیکو، یویز خانه ده، دا د لسیز خانه ده، دا د سلیز خانه ده، دا د زریز خانه ده، دا د لس زریز خانه ده، دا د سل زریز خانه ده، دا د میلیون خانه ده، دا د لس میلیون خانه ده، دا هم د سل میلیون خانه ده. رابسو طبقو نومونه به مو ورته ولیکو چې دا د میلیون طبقه ده، لکه څنګه چې موږ مخکې وویل، دا د زریز طبقه ده، دا هم د یویز طبقه ده. رابسو اوس د دې لیکل به موږ د کومې خوا څخه شروع کړو؟ د چپه خوا څخه به ورته راسو، دا لیکل به یې دې خوا څخه شروع کړو. اول موږ د سل میلیون په خانه کې کم څو عدد لرو؟ شپږ عدد لرو، چې یعنې شپږ سل میلیونه لرو، یعنې موږ به ولیکو شپږ سوه، شپږ سوه، بعد هغه څخه د دې دواړو ځای ور بدلوو، یعنې نه اول وایو، نه، نه، بیا په لس میلیون خانه کې موږ اووه لرو، یعنې اویا، نه اویا. دا خانه زموږ د پرس و، یعنې زموږ د میلیون طبقه پرس و، نو موږ د طبقې نوم ورسره لیکو، شپږ سوه نه اویا میلیونه. بعد هغه څخه راځو د زریز طبقه د سلو خانه اول وایو، چې یعنې په سل زریز کې موږ پنځه لرو، یعنې پنځه سوه، پنځه سوه، بعد هغه څخه دې دواړو ځای بیا سره وبدلو، یعنې څلور اول وایو، دوه بیا وایو. اوس مثلا د شلو په حساب کې موږ همیشه دغه یوه اصطلاح لرو چې څلرویشت وایو، یا مثلا پنځه ویشت وایو، شپږ ویشت وایو، نو هغه مستقیم لیکو، څلورویشت، بعد هغه څخه طبقې نوم لیکو، چې طبقې نوم زریز دی، زریز دی. بعد هغه څخه راځو د اخري طبقې ته، چې هغه د یویز طبقه ده. نو اول راځو د سلو څه شی راکړو؟ موږ یو سل لرو، یعنې یو سل. بیا راځو د څلورو نوم اخلو، بیا دغه ته راځو د یویز خانه، یعنې بیا ځای سره وبدلوو، څلور، او بیا د لسیز په خانه کې درې لرو، چې دېرش.
نو راځو اوس د دې عدد ویل موږ څنګه ویلی سو 609,540,000 دلته زریز موږ لیکلي وبخښئ دا باید زره ولیکل سي 609,540,144 د دې عدد د ویلو طریقه هم دا رقم سوه رابس اوس هم د عددونو پراخ شکل لیکل یعنې د انګلیسي کې ورته expanded forms وایي چې عدد موږ څنګه کولی سو په پراخ شکل یې ولیکو مثلا که چیرې موږ د 5,880 عدد ولرو موږ څنګه کولی سو دی په پراخ شکل ولیکو دا خاطر ته هم د عددونو د ارزښت اړوند یو موضوع ده چې تر څو زموږ د عددونو په ارزښت باندې نور هم ښه سر خلاص د دې لپاره چې دا عدد موږ ښه سم نور هم اسانه ولیکلی سو ما دې لپاره یو ټیبل تیار کړی دی چې په دې ټیبل کې وبخښئ دلته زما څخه سلیز هېر سوی دی دا سلیز دی دا هم زریز دی وبخښئ دلته راسه هېر سوی دی سلیز دا هم لس زریز دی مثلا موږ راځو اول د یویز خانه ده دا زموږ یویز لسیز زریز او دا هم وبخښئ سلیز ډېره بخښنه غواړم سلیز او دا هم زریز رابسو د یویز په خانه کې موږ څو لرو اووه لرو راځو د یویز په خانه کې موږ اووه لیکو د لسیز په خانه کې موږ څو لرو شپږ لرو راځو د لسیز په خانه کې شپږ لیکو د سلیز په خانه کې موږ څو لرو اته لرو د سلیز په خانه کې اته لیکو د زریز په خانه کې موږ څو لرو پنځه لرو د زریز په خانه کې پنځه لیکو اوس راځو دا عدد expanded form یا پراخ سوی شکل څنګه لیکل کیږي دا عدد موږ کولی سو په دغه شکل یې هم ولیکو راځو د زریز د خانې څخه اول شروع کړو د زریز په خانه کې څو لرو پنځه لرو بعد هغه څخه موږ څو خانې لرو یو دوه درې یعنې یو دوه درې خانې لرو دلته درې صفر یږدو 5,000 جمع بیا د سلیز په خانه کې موږ اته لرو راځو اته لیکو اته راسته طرف ته څو خانې لرو یو دوه نو دوه صفر یږدو 800 جمع د لسیز په خانه کې موږ شپږ لرو شپږ لیکو راسته طرف ته څو خانې لرو یوه خانه لرو نو راځو یو صفر یږدو جمع بیا د هغه څخه د یویز په خانه کې موږ اووه لرو د هغه راسته طرف ته بله خانه نشته نو بل شی نه لیکو نو موږ ویلی سو که چیرې موږ وغواړو چې 5,880 عدد په پراخ سوي شکل ولیکو دا مساوي دی یعنې 5,880 او اووه یعنې مثلا که چیرې 5 دانې زریان یعنې 5 دانې زریان چې 5,000 کېږي که چیرې مثلا د پیسو په شکل یې ووایو پیسو باندې هر چا ښه سر خلاصېږي نو په دې خاطر زه ډېر پیسو مثال ورکوم 5,000 دی مثلا بیا راځو اته دانې سلیان لرو یعنې 800 راځو لس دانې شپږ دانې لسیان لرو یعنې 80 او بیا اووه دانې افغانیان لرو مثلا اووه یعنې دا د عددونو پراخ سوی شکل دی چې د دې څخه مثلا بیا موږ په جمع کې کار اخلو دا ولې موږ وایو په هغه باندې بیا ستاسې په جمع کې سر خلاص یې موږ باید دغه څو شیان په دغه درس کې ډېر ښه سر په خلاص کړو چې اول موږ څنګه کولی سو یو عدد ووایو مثلا موږ ته یو نمبر راکړی هغه څنګه موږ کولی سو ووایو څنګه یې کولی سو په صحیح طریقه یې ولیکلی سو او څنګه کولی سو هغه پراخ کړو سر یعنې پراخ سوي شکل باندې زموږ باید ښه سر خلاص یو بل مثال به هم پر دغه پراخ سوي شکل باندې حل کړو چې د څو زموږ نور هم ښه سر به خلاص راوسو خپل ټیبل چې ما جوړ کړی دی هغه به خلاص کړو چې په دې کې بیا دا زریز نه دی سلیز دی دا لس زریز نه دی زریز دی دا سل زریز نه دی لس زریز دی دا میلیون نه دی سل زریز دی وبخښئ دلته زما څخه دغه یوه خانه یې رسوې ده په دې خاطر یو څه دا ځای جنجال جوړ کړئ دا هم میلیون دی دا هم لس میلیون دی ښه راځو اول د یویز خانې ته یویز خانه سوه دا هم د لسیز خانه سوه دا هم د سلیز خانه سوه دا هم د زریز خانه سوه لس زریز خانه سوه دا هم د سل زریز خانه سوه راځو هر یو په خپل ځای کې لیکو د یویز په خانه کې موږ 5 لرو هغه 5 دلته لیکو د یویز په خانه کې د لسیز په خانه کې 4 لرو 4 دلته لیکو د سلیز په خانه کې 8 لرو 8 دلته لیکو د زریز په خانه کې بیا 8 لرو 8 دلته لیکو د لس زریز په خانه کې 6 لرو 6 دلته لیکو د سل زریز په خانه کې 4 لرو 4 دلته لیکو راوس اوس په خلاصي شکل دلته موږ 4 لرو راځو خانې حسابو مثلا 1 2 3 4 5 5 خانې لیکو مثلا 5 صفر ورکوو یعنې دا څو سوه 400,000 جمع بیا راځو د شپږ عدد لیکو راسته طرف ته یې موږ ټوله صفرونه ورکوو مثلا 4 صفره دي 4 خانې دي
0 یعنې 400,000 جمع 80,000 جمع بیا 8 لرو 3 0 ورکوو 3 خانې لرو هلته 8,000 جمع 8 لرو 2 خانې لرو 2 0 ورکوو بیا راځو 4 لیکو 1 خانه لرو 1 0 ورکوو بیا راځو 5 لیکو چې هاخوا خانه لرو 0 نه ورکوو یعنې مثلا دغه موږ دا رقم ویلی سو دغه عدد ده 488,845 عدد موږ داسې ویلی سو چې یعنې 400,000 جمع 80,000 جمع 8,000 جمع 800 جمع 40 جمع 5 یعنې دا خپله مساوي کېږي که د دې جمع موږ وکړو په 4 6 8 8 4 5 یعنې 488,845 عدد باندې نمبر باندې نو د عددونو پراخ شکل موږ ولي وایو په هغه باندې بیا نور هم ستاسې په جمع کې ښه سر خلاصېږي خو صرف مثلا دې دپاره چې زموږ د عددونو په ارزښت ښه سم سر خلاص دغه دپاره مثلا موږ دغه شکل لیکو مثلا دلته موږ 4 وینو د لسیز په خانه کې د یعنې 4 د 4 دانې لسیانو اهمیت لري یعنې 40 اهمیت لري دلته موږ 8 وینو د سلیس په خانه کې دلته موږ وینو چې 8 د 8 دانې سلیانو ارزښت لري چې یعنې 800 ارزښت لري دغه 8 موږ وینو دا د 8 دانې زریانو ارزښت لري یعنې 8,000 ارزښت لري دغه 6 موږ وینو چې دا د 80 دانو زریانو ارزښت لري چې دا هم د 80,000 اهمیت لري دغه 4 موږ وینو چې دا 400 زریانو اهمیت لري یعنې 400,000 اهمیت لري 4 لکه چې موږ پښتو کې ورته وایو موږ کولی شو داسې عددونه خلاص شکل باندې ولیکو تر څو د عدد په ارزښت پوه سو صرف چې موږ په خلاص شکل عدد لیکو مثلا دلته که چیرې موږ یویز وینو د یویز رسته خواته عدد نشته نو یویز ته 0 نه ایږدو 4 رسته خواته یو عدد شته نو 1 0 ایږدو د 8 رسته خواته 2 عدد شته د 8 سره 2 0 ایږدو دا رقم په دغه شکل باندې موږ ټول عدد خلاصوو او بیا دغه عدد په ارزښتونو باندې ځان پوهوو راوسو دا هم ستاسو کورنی کار دی چې تاسو دغه لاندې عدد چې تاسو درکول سوي دي زه بیا طبقې تاسو ته وایم تاسو طبقې ټولې تقریبا 15 طبقې لري ټول طبقو ته بیا نومونه ولیکئ بیا به راسئ هر عدد ته به خپل نوم ورکئ هرې خانې ته به خپل نوم ورکئ او بیا به دغه عدد څنګه موږ ویلی سو هغه عدد به ولیکئ او بیا څنګه کولی سو په پراخ سوي شکل باندې هم دغه عدد ولیکو هغه به ولیکئ نو دا هم ستاسو کورنی کار دی تر بل درس پورې مو په مخه ښه